د نن ورځې تازه او مهم خبر د افغانستان د ژغورنې د مقاومت عالي شورا د غړو ترمنځ داسې کوم اختلافات رامنځته شوي چې نس قانوني استعفا وړاندې کړه. سلام، وخت په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پای وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان د ولسمشر پخواني مرستیال او د ولسي جرګې رئیس محمد یونس قانوني د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ژغورنې د مقاومت عالي شورا له غړیتوبه استعفا کړې ده. په دې اعلامیه کې چې د سپټمبر پر 22 لیکل شوي ویل شوي نوموړي د دې شورا د غړو ترمنځ د جدي اختلافاتو له امله له خپل غړیتوب څخه استعفا کړې ده. په اعلامیه کې د قانوني په قول ویل شوي چې زه په دې وروستیو کې د ملي یووالي د ټینګښت او پیاوړتیا د سولې او امنیت د تامینولو او د سیمه ییزو او نړیوالو اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې د مشرانو جرګې د غړو له تګلارو او کړنلارو سره جدي اختلاف لرم. د حال په برخه کې تفاهم ته ونه رسیدم ځکه مې ضروري وګڼله چې په دې شورا کې خپل غړیتوب پرېږدم. یو شمېر پخواني جهادي مشرانو او د افغان حکومت پخواني چارواکو د زمري پر 22مه په یوه آنلاین غونډه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا د جوړېدو اعلان وکړ. د دې شورا موخه دا ده چې د اجتماعي ارادې پر بنسټ د نظام او حکومت د جوړولو له لارې خلکو ته حاکمیت بیرته راستنېدل او د رڼو عادلانه ټاکنو پر ترسره کېدو ټینګار بلل شوی دی. د دې شورا په منشور کې پر دې ټینګار شوی چې د اسلامي جمهوري نظام پر ټینګښت چې په پارلماني نظام کې اسلامي جمهوریت او د دیموکراسي نوره هم زیاته شي. د بهرنۍ تګلارې په برخه کې دا منشور د افغانستان د لومړیتوبونو پر بنسټ په بهرنۍ اړیکو کې د اقتصادي پلوه پالیسۍ ټینګار کوي چې په وچه کې پروت هیواد دی په پراخه کچه طبیعي زیرمې لري. همدارنګه په دې منشور کې د متقابل درناوي پر اصولو د هیوادونو په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه، ښه ګاونډیتوب او سوله ییزه همغږي او د سیمه ییزې همکارۍ او اتصال د مثبت او فعال جغرافیایي بېطرفۍ په پالیسۍ په رعایت ټینګار شوی دی. د اسلامي لارښوونو او د بشري حقونو ارزښتونو پر بنسټ د اتباعو د بنسټیزو حقونو تامین او له قومي، ژبني، کلتوري او مذهبي تبعیض څخه پاک چاپیریال چمتو کول د دې منشور نور ټکي دي. ملګرو، دا وه زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. که تاسو کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه لاس سپارم. ښه وخت او ښې چارې.